السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. په نن ویډیو کې درې ګونه ضرب وایو، البته ویکتوري او سکالري. سکالري درې ګونه ضرب او بل دی ویکتوري درې ګونه ضرب، یعنی A dot B cross C या A cross B cross C. دغه دوه ضربونه په دې ویډیو کې وایو انشاءالله، او بیا د دې اړوند یو څلور مثالونه د هغه حلوو. دلته لږ متوجه شئ، دغه بي او سی ضرب ویکتوري دی، نو یو ویکتور راکوي. څه راکوي؟ ویکتور. دا به شي A ډاټ ای. د دواړو ویکتورونو ضرب سکالري دی، نو څه راکوي؟ یو سکالر. نو ځکه ورته سکالري درې ګونی ضرب وایي. په همدې ترتیب بي کراس سی دا موږ ته څه راکوي؟ یو ویکتور راکوي، مثلا ډي، او د A ویکتور که بیا ور ضرب کړو A کراس ډي دی، دا ویکتوري ضرب دی، نو لاسته راغلی مقدار څه راکوي؟ ویکتور. نو ځکه ورته ویکتوري درې ګونه ضرب وایي. درې ګونه ځکه ورته وایي چې درې ویکتوره دي، یو دوه درې. درې ګونه ضرب ځکه ورته وایي ویکتورونه څو دي؟ یو دوه درې. نو اول راځو دا وایو، بیا هغه وایو. د دې لپاره یو فرمول دی، A B C. A ډاټ B کراس C دا مساوي کېږي دویم نه شروع شي B ډاټ C کراس A. B ډاټ C کراس A. C نه چې شروع شي C ډاټ A کراس B. C ډاټ A کراس C. دغه رابطه ثبوتوو. اول دا رابطه ثبوتوو. دا رابطه چې سره مساوي کېږي A کراس B کراس C. اول به لرې سره ضرب شي A C ډاټ B بیا منفي نږدې سره AB ډاټ C. دغه دوه رابطې دي، دا ثبوتوو. دا ویکتوري ضرب دی، خواص هم دا دی، او دا څه دی؟ سکالري ضرب دی. دلته لږ متوجه دې ځای کې باید متوجه وئ. A ډاټ C سکالر دی، ځکه د دوو ویکتورونو سکالري ضرب دی، او B ویکتور دی. سکالر ضرب ویکتور، سکالر ضرب ویکتور، ویکتور. AB سکالر دی، سکالر ضرب ویکتور، ویکتور. او ترمنځ یې علامه منفي ده، یعنې د دوو ویکتورونو تفاضل دی. د ویکتورونو څه دی؟ تفاضل. په دې ځای کې لیکلو کې به ډېر پام کوئ.
A C B که ته دا دواړه سکالري ضرب کې او بیا دغه د بي وکتور کې ور ضرب کې یو شی درکوي او که ته A ضرب سی بی ولیکې دا بل شی درکوي یعنې دا دواړه هېڅکله نه دي مساوي نه دي نو دا سکالر دی دا وکتور دی دا پروا نه کوي که دا سکالر هغې خوا لیکي که دې خوا لیکي خو دغه د بي وکتور په دې سکالر کې څنګه کېږي ضربېږي راځم A dot B cross C A dot B cross C ته راځم B cross C فرمول د A په ځای لیکم AXI جمع AYJ جمع AZK یعنې د A وکتور مې د مرکبو له مخې ولیکو او B کراس C فرمول راته زده دی ډاټ چې د ډیټرمینانت سره مساوي دی I J K دغه لیکلو لپاره د وکتورونو وکتوري ضرب وګورئ اولنی وکتور B دی نو BX BY BZ دویم وکتور C دی CX CY CZ اوس دا چې ډیټرمینانت کې ور ضربو هرې رو کې ضربولی شي زه غواړم دې کې ضرب کړم چې I ضرب I یو شي او دا 2 صفر شي J ضرب J یو شي دا نور حدونه صفر شي K ضرب K یو او دا نور حدونه صفر یعنی دا زه ور ضربوم AX I ضرب I یو نو AX AY J ضرب J یو AY AZ K ضرب K K AK ورپسې دویمه رو څه ده BX BY BZ درېیمه رو CX CY CZ دې ځای پورې راغلو اوس راځو په ډیټرمینانت کې باید خاصیتونه تاسو یاد وي که چېرته د ډیټرمینانت دوه روګانې خپل منځ کې بدلې کړو د ډیټرمینانت علامه څنګه کېږي منفي کېږي که چېرته د یوه ډیټرمینانت دوه روګانې خپل منځ کې بدلې کړو علامه یې څنګه کېږي منفي کېږي یعنې همدغه ډیټرمینانت بیا لیکم AX AY AZ BX BY BZ CX CY CZ دا ډیټرمینانت مساوي کېږي دویم حالت B اول دی نو زه باید B پورته یوسم د B او د A رو بدلوم دا خپل منځ کې څنګه کوم ځای ته تغییر ورکوم چې کله ځای ته تغییر ورکوم علامه باید څنګه شي منفي BX به پورته راشي BX BY BZ AX AY AZ CX CY CZ اوس راځم بیا پسې C دی نو زه مجبور یم دغه دوه روګانې سره خپل منځ کې بدلوم علامه به بېرته څنګه شي منفي چې بیا ور ضرب کړي مثبت به شي یعنې دا به شي BX BY BZ په خپل ځای دا به پورته راشي CX CY CZ AX AY AZ او دا زه داسې لیکلی شم دا وکتور مې دې کې ضرب کړو دا شی راکړو که دې نه زه بیرون ته بېرته راشم دا شی بېرته جدا کولی شم یعنې دا B بیرون لیکم BXI BYJ BZK او دا ډیټرمینانت څه لیکم IJK CXCY CXCY CZ AX AY AZ او دا د څه شي فورمول دی
د وکتورونو ضرب د کومو سی کراس ای دی دا خپله بي وکتور لیکم ډاټ دې به زه څه لیکم سی کراس ای نو دا حد مساوي څه سره شو دې سره شو اوس راځم د دغه ثبوت دپاره تر دغه ځایه پرېږدمه هلته اول سی دی نو زه باید ای او سی بدل کړم دا کله چې دوه روګانې بدلې کړم د ډیټرمینانت علامه منفي کېږي منفي د دې رو په ځای دا رو شوه سی ایکس سی وائی سی زیډ بی ایکس په خپل ځای د بي رو د دې په ځای به څه راشي ای ایکس ای وائی ای زیډ بیا سره رو بدلومه نو سی پسې بیا ای دی یعنې دا دوه روګانې بدلوم کله چې دا دوه روګانې بدلوم منفي علامه ده چې منفي بله واخلم بېرته مثبت کېږي یعنې ډیټرمینانت به څه راشي سی ایکس سی وائی سی زیډ په خپل ځای دا ځایونه به بدل شي ای ایکس ای وائی ای زیډ بی ایکس بی وائی بی زیډ او دا ډیټرمینانت یو شی دی دې په ځای دغسې دواړه لیکیشن یعنې دا سی ایکس وکتور دی بیرون سی ایکس آی جمع سی وائی جے جمع سی زیډ کے ډاټ ډیټرمینانت به څه پاتې شي آی جے کے ای ایکس ای وائی ای زیډ بی ایکس بی وائی بی زیډ د دې وکتور په ځای د سی وکتور خپله لیکم ډاټ او دا د دوو وکتورونو وکتوري ضرب دی د ای او د بي ای کراس بي که په دې ځای څوک نه پوهېږئ تېره ویډیو د وکتورونو ضرب په هغې کې به وکتوري ضرب وګورئ نو دریم سره هم مساوي شو دا و د دوو وکتورونو د دریو وکتورونو سکالري ضرب دغه لاسته راغلی قیمت چې دی سکالر دی لاسته راغلی قیمت سکالر دی اوس راځم دغه رابطې ته د دې رابطې پیدا کولو لپاره عملیه لږ زیاته ده نو زه باید تخته ورته څنګه کړم زیاته پرېږدمه یعنی A کراس B کراس C دا مساوي کېږي AC ډاټ B منفي AB سره د ثبوت دپاره د ای وکتور مرکبې لیکم ای ایکس آی جمع ای وائی جے جمع ای زیډ کے بیا ورپسې کراس دی د بي کراس سی په ځای څه لیکم ډیټرمینانت آی جے کے اولنی وکتور بی دی نو بی ایکس بی وائی بی زیډ ورپسې سی ایکس سی وائی سی زیډ بی او سی چې کله خپل منځ کې وکتوري ضرب کوو دغه ډیټرمینانت راکوي نو هغه د قوسونو د ضرب زده کول مشکل دی که ډیټرمینانت یې ولیکو صحیح راځي د دې ځای نه ای ایکس په خپل ځای لیکم ای ایکس آی جمع ای وائی جے جمع ای زیډ کے
کراس لوی قوس شروع دا دیترمینانت خلاصوم آی مشترک قوس شروع نو دا دی آی والا رو او کالم به ختم کې بی وائی سی زیڈ منفی سی وائی بی زیڈ غلطی باید ونه کم سی وائی بی زیڈ ورپسې جے منفی قوس شروع دی جے کالم او ستون دا او دا د منځه ځي دا او دا ځندېږي بی ایکس سی زیډ منفی سی ایکس بی زیډ سی ایکس بی زیډ بیا جمع کې مشترک کله مې چې کې مشترک ونیولو د کې ستون او کالم د منځه ځي نو بی ایکس سی وای او سی ایکس بی وای بی ایکس سی وائی منفی سی ایکس بی وائی قوس بند چې تر دې ځایه راغلو اوس راځو دغه یو دوه درې حدونه په دې یو دوه درې حده کې ضربوو واړه واړه دې په خاطر لیکم چې بیا تحقیق ځای وي لږ متوجه دوه خاصیتونه آئی کراس آئی جے کراس جے کے کراس کے مساوی کیږي صفر آئی کراس جے کے جے کراس کے آئی کے کراس آئی جے سره دا د واحد وکتورونو د ضرب خاصیتونو دا هم په هغه کې ثبوت شوي دي د وکتورونو په ضرب کې نو آی کراس آی صفر دا حد او دا ټول حد څنګه کېږي صفر کېږي ځکه آی د دې ټول قوس سره ضرب دی چې کله ضرب دی اولنی حد صفر آی کراس جے که خو علامه دلته مثبت ده دلته منفي ده دا به شي منفي که ای ایکس دا ټول قوس لیکم ورسره دا ټول قوس لیکم بی ایکس سی زیډ منفي سی ایکس بی زیډ بیا جمع ضرب جمع جمع آئی ضرب کے آئی ضرب کے آئی جے دے آئی کے با منفی جے شی دا بس شی منفی جے اے ایکس دا اے ایکس دی ټول قوس کې څنګه کیږي ضربیږي قوس شروع بی ایکس سی وائی منفی سی ایکس بی وائی اول حد مې ضرب کړو راځم ورپسې دویم خط ضربوم دا صفر نه لیکم بیا وروسته ځای کمیږي ای وائی اول جے ضرب آئی جمع ضرب جمع جمع جے ضرب آئی آئی جے کے دے نو جے آئی بس شیشی منفی کے دا علامه به منفی کا رازم ای وائی دی ټول قوس کی ضربیږي دې نه واخه دې پورې دا بشي بی وائی سی زیډ منفی سی وائی بی زیډ جے کراس جے دا حد ټول صفر کېږي جے کراس کے جے کراس کے آئی دے جے جمع ضرب جمع جمع جے کراس کے آئی اے وائی او دا ټول قوس بی ایکس سی وائی منفی سی ایکس
بي واي. دریم حد یې ضرب کړو. اوس راځم دریم حد یې ضربوم، یعنې د کا والا حد. جمع ضرب جمع جمع که ضرب آی، که ضرب آی جه، ای زد دې ټول قوس کې څنګه کېږي؟ ضربېږي. بی وائی سی زیڈ منفی سی وائی بی زیڈ. بیا راځم کې او جې ضربوم. جمع ضرب منفي منفي کې ضرب جې. جې کې آی دی، کې جې به څنګه شي؟ منفي آی. نو دا به مثبت آی شي. د کې ضریب زیډ دی او دې ټول قوس کې ضربېږي، یعنې بی ایکس سی زیډ منفي سی ایکس بی زیډ. درې حدونه مې دریو حدونو کې ضرب کړه، شپږ حدونه راغله. ورپسې بل حد چې دی کې کراس کې، کې کراس کې صفر کېږي. نو درې ورکې صفر، درې حدونه صفر راغله، شپږ مې ولیکل. یو دوه درې څلور، یو دوه درې څلور پنځه شپږ. آی کراس آی صفر، جے کراس جے صفر، کے کراس کے صفر. نو درې په دریو کې نهه، نهه پوره شو. دلته که وګورو یو درې مرکبې لري، بل درې مرکبې لري، بل درې مرکبې لري. نو ټولې نهه مرکبې راځي. درې په دریو کې نهه، نهه یو طرف نه دي او نهه بل طرف نه دي، اتلس. دا د من سره شوې شپږ. اوس راځم د دې پوره کولو دپاره زه درې حدونه هم جمع کوم او هم ورسره ضربوم، منفي کوم، جمع او منفي. ګورې ورته اضافه کړه. ا ایکس بی ایکس سی ایکس آی. یو ځل مې جمع کړو، بل ځل همدا منفي ا ایکس بی ایکس سی ایکس آی. دا حد مې یو ځل جمع کړو، یو ځل مې منفي کړو. ورپسې بل حد ای وائی بی وائی سی وائی جے. جمع مې کړو، بیا منفي ای وائی بی وائی سی وائی جے. ورپسې دریم حد هم جمع کوم او هم یې منفي کوم، چې هغه څه دی؟ ای زیډ بی زیډ سی زیډ کې او منفي ای زیډ بی زیډ سی زیډ کې. دا شپږ حدونه یو ځل جمع منفي جمع منفي جمع منفي، یعنې هم مې ورسره جمع کړه او هم مې تفریق کړه. او دا زه په ریاضي کې کولی شم. کله مې چې دا ټول وکړه او الله کړي چې زه غلط شوی نه وم، نور ثبوت اسانه دی. د ثبوت هر ځای کې چې ثبوت وي، ته چې چېرته ځان رسوي باید هغه ځای ته پام مثال په ډول ته روان یې شیخ زاید پوهنتون ته، نو ته باید هغه شیخ زاید پوهنتون ته وګورې تر څو هدف ته ځان ورسوي. په ثبوت کې خو هر طرف ته لارئ، خو ته چې هدف ته ځان رسوي هدف به تا ته معلوم وي. دا هدف ته زه دې ته ځان رسوم. په دې ځای کې لږ متوجه، دا ا او سی خپل منځ کې سکالري ضرب دي او د سکالري ضرب ځواب څه راځي؟ مرکبې ا ایکس سی ایکس جمع ا وائی سی وائی جمع ا زیډ سی زیډ. دا راځي. او ورسره خوا کې دا پروډکټ چې دی هغه بی دی، یعنې بی ایکس آی جمع بی وائی جے جمع بی زیډ کې. دا شی راځي. اولنی حد کې ماته دا شی دی. لږ متوجه. دغه دوه چې زه ضرب کړم مرکبې نه کوم کېږي ځکه سکالري ضرب دی. ا ایکس سی ایکس ا وائی سی وائی ا زیډ سی زیډ. ورسره څه شی ضرب شوی؟ د بی وکتور ضرب شوی. نو د بی وکتور ټولې مرکبې لري، بی ایکس آی بی وائی جے بی زیډ کې. نو زه یو ځل دا مشترک نیسم، بیا دا مشترک نیسم، بیا دا مشترک نیسم، او باید د هر یوه سره دا حدونه راشي. یعنې بی ایکس آی سره ټول دا راشي، د بی وائی جے سره ټول دا راشي، د بی زیډ کې سره باید دا ټول راشي.
نو هغه مې هدف شو مخ ته ځم. کله چې مخ ته ځمه اول بی ایکس آی مشترک، بی ایکس آی مشترک هلته ای ایکس سی ایکس دا به زه وګورم. بی ایکس آی دا دی ای ایکس سی ایکس پاتې شو، ای ایکس سی ایکس دا حد لاړو د منځه. راځمه آی والا ګورم، یو آی دا دی بل آی دا دی. نو بی ایکس آی لږ متوجه ښه، دا حد دې کې ضربېږي، دې کې ضربېږي، داسې ټول دي، خو د لیکلو دپاره زه بیا تخته نه لرم، مجبور یم پاکول وکړم. نو دغه ضرب مې پرېښی، یعنې یوه عملیه ما خو پام ورته کوم. اوس دلته څه شی دی؟ ای وای سی وای بی ایکس او آی. بی ایکس آی مشترک اخلم، څه شی راځي؟ ای وای سی وای جمع ای وای سی وای. بی ایکس آی مې مشترک نیولی، نو دا حد څنګه کېږي؟ د منځه لاړو، خو دا حد دې سره ضربېږي، چې کله دا حد هم لاړ شي دا ورسره ختمېږي. دا حد د دې سره ضرب شو، دا مې ورنه مشترک واخیستو، بی ایکس آی ای وای سی وای پاتې شو. همدغه آی ای وای دې سره هم ضربېږي، نو کله چې دا حد هم ختم شي دا ټول صفر کېږي، دا سره صفر کېږي. ختم په هغه شو. اوس یو بل ای بی ایکس پاتې دی چې ای زیډ او سی زیډ ورکېږي. آی والا دی، آی والا دا دی آی بی ایکس، ګورئ بی ایکس آی، بی ایکس آی ای زیډ سی زیډ دا ختم لاړو، دلته پاتې شي ای زیډ سی زیډ، ای زیډ سی زیډ. اولنی حد چې دا دی کې زه ور ضرب کړم هغې ته ورسېدم، مجبور یم اوس بل څه مشترک واخلم، بی وای جې مشترک. څه مشترک؟ بی وای جې جمع بی وای جې مشترک. بی وای جې یو دا دی، ای وای بی وای پاتې کېږي. نو زه اول د ایکس والا باید وګورم، ایکس والا جې، یو جې دا دی بل جې دا دی. دلته راځم منفي ضرب منفي، منفي ضرب منفي جمع جې بی وای چې مشترک واخلم ای ایکس سی ایکس پاتې کېږي. نو ای ایکس سی ایکس دا حد د منځه لاړو، دا حد دې سره پاتې دی ځکه نه ختموم. بل دا دی بی وای جې مشترک، نو ای وای سی وای پاتې کېږي، دا حد هم لاړو جمع ای وای سی وای. بل جې چېرته دی؟ دا دی جې سی وای، بی وای جې مشترک اخلم، جې بی وای، جې بی وای مشترک، نو ای زیډ سی زیډ پاتې کېږي، دا حد هم د منځه لاړو، ای زیډ سی زیډ. ورپسې څه مشترک اخلم؟ بی زیډ کې مشترک اخلم، باید دا ټول قوس راشي ورسره، بی زیډ کې مشترک جمع بی زیډ کې مشترک، بی زیډ کې مشترک. کې چېرته چېرته دی؟ دلته دوه ځایه دی او یو د اخري کې دی. دلته راځم اول د ایکس والا ګورم، بی زیډ کې منفي ضرب منفي جمع ای ایکس سی ایکس همدا دی. نو دا حد مې مشترک اخلم، دې حد نه، دې کې بی زیډ او کې مشترک اخیستی مې دی، پاتې کېږي چې ای ایکس سی ایکس مثبت، ځکه منفي ضرب منفي جمع ای ایکس سی ایکس، دا حد هم لاړو. بل شی دی بی زیډ کې دلته هم شته، منفي ضرب منفي جمع ای وای سی وای پاتې کېږي، نو دا حد هم د منځه لاړو جمع ای وای سی وای. دریم حد دا دی بی زیډ کې،
بی زد کې مشترک ای زد سی زد پاتې کېږي دا حد هم د منځه لاړو ای زد سی زد چې تر دې ځای راورسېدم دا دوه هغه اولنی حد اوس راځم دویم حد شی کوم دا د نقل لپاره تاسو چې غلط نه شئ هلته څه دی د سی وکتور ضربېږي او دا مرکبې پاتې کېږي یعنې اول زه باید سی ایکس آی مشترک واخلم بیا سی وای جې مشترک واخلم بیا سی زد کې مشترک واخلم اول زه څه مشترک اخلم علامې ته یې ګورئ دا سکالر دی او دا علامه منفي سی ایکس آی مشترک واخلم منفي سی ایکس آی مشترک کله مې چې منفي سی ایکس آی مشترک واخیستو دا د سی ایکس آی او منفي مشترک ای ایکس بی ایکس پاتې شو ای ایکس بی ایکس دا حد د منځه لاړو ای ایکس بی ایکس جمع زه باید ای وای بی وای آی چیرته دی ګورم آی منفي سی ایکس آی مشترک ای وای بی وای پاتې کېږي مثبت منفي سی ایکس آی مشترک ای وای بی وای پاتې کېږي نو دا حد هم لاړو دا به څه شي ای وای بی وای ای زد او بی زد والا آی ګورم چېرته دی آی دا دی منفي سی ایکس آی مشترک اخلم ای زد بی زد دا خو دلته ضربېږي نو ای زد بی زد څنګه کېږي د منځه ختمېږي ای زد بی زد ورپسې څه و د سی دویمه مرکبه منفي سی وای جې مشترک د سی وکتور دویمه مرکبه سی وای جې ده که نه چې هغه مشترک واخلم سی وای جې سی وای جې اول باید د ایکس ایکس مرکبې جې یو دا دی بل جې دا دی نو منفي سی وای جې چې واخلم ای ایکس بی ایکس پاتې کېږي ای ایکس بی ایکس منفي سی وای او جې مشترک دا حد هم د منځه لاړ شي ای ایکس بی ایکس به پاتې شي اوس راځم بیا سی وای جې سی وای جې دا دی منفي سی وای جې مشترک هلته زد زد سی وای جې یو دا دی یو سی وای جې یو دا دی منفي سی وای جې مشترک اخلم هلته نمبر دی وای دی نو ځکه دې ته راغلم ای وای بی وای سی وای جې مې مشترک پاتې څه شو ای وای بی وای دا به شي ای وای بی وای جمع اوس د زد مرکبو ته ځم سی وای جې مشترک منفي سی وای جې مشترک ای زد بی زد نو دا حد څنګه کېږي دا هم د منځه لاړو دا به شي ای زد بی زد ورپسې یو حد پاتې شو د سی وای جې پسې سی زد کې دی سی زد کې مشترک سی زد کې مشترک سی زد کې منفي سی زد کې مشترک واخلو نو ای ایکس بی ایکس پاتې شو دا حد د منځه لاړو ای ایکس بی ایکس جمع منفي سی زد کې مشترک سی زد کې مشترک چې واخلم منفي سی زد کې مشترک ای وای بی وای دا حد د منځه لاړو دا به شي ای وای بی وای دریم اخري حد صرف پاتې دی منفي سی زد کې مشترک ای زد بی زد پاتې شو نو دا حد هم د منځه لاړو دا به شي ای زد بی زد کله چې دا کرښه ورته راغله تر دې ځای پورې دې ځای راواخله تر دې ځای پورې دې کې زه ای ایکس سی ایکس ای وای سی وای ای زد سی زد دې حد کې هم شته ای ایکس سی ایکس ای وای سی وای ای زد سی زد دې حد کې هم شته ای ایکس سی ایکس ای وای سی وای
A Z C Z دې حد کې شته نو زه دا مشترک اخلم دا به شي AX CX جمع AY CY جمع AZ CZ پاتې به څه شي هلته به BXI پاتې شي BXI دلته به BYJ پاتې شي او دلته به BZK پاتې شي BZK بیا مشترک اخلم AX CX AY CY AZ CZ نه دې ځای نه بعد راځم دې ځای پورې پوه شو هغه دلته AX BX AY BY AZ BZ AX BX AY BY AZ BZ AX BX AY BY AZ BZ دا په درې واړه حدونو کې شته نو زه دا مشترک اخلم څه شی اخلم مشترک منفي 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 همدا مشترک یعنی AX BX جمع AY BY جمع AZ BZ پاتې به دلته څه شي CXI دلته به پاتې څه شي منفي مشترک نیولې CYJ جمع CZK به پاتې شي CZK جمع ځکه منفي دلته شته او دا د دوو وکتورونو سکالري ضرب دی د A او C د A او C ضرب دی دا بیا وکتور د B او منفي دا د A او د B ضرب دی او دا ورسره د C وکتور دی نو هغه رابطه ورنه څنګه شوه ثبوت شوه دا د دوو سکالري او وکتوري ضرب ثبوت یې لږ وکتو خو زده کېږي اسانه زده کېږي څنګه اسانه سره درې وکتورونه دي درې ګونی ضرب دی درې وکتورونه دي کله چې درې وکتورونه دي دوه وکتورونه به حتما وکتوري ضرب دي دوه وکتورونه به حتما وکتوري ضرب وي تر څو د درېیم لپاره وکتور پاتې شي پوه نه شوئ یعنې په دې کې A B او C دا درې وکتورونه دي که چېرته زه دې کې دوه وکتورونه ضرب کړم سکالري هغه خو سکالر شو بیا دې کې ډایرکټ مستقیما C کې ضربېږي یعنې که دې نه زه دوه اختیاري B او C راواخلم دا یو سکالر راکوي چې کله یې سکالر راکړو دا سکالر ضرب A عملیه ختمه ده کیسه یې څنګه ده ختمه ده خو که چېرته دا دواړه وکتوري ضرب شي بیا موږ ته دغه B کراسي څه راکوي وکتور راکوي اوس دا وکتور به د دې وکتور سره یو ځل سکالري ضرب او بل ځل وکتوري ضرب دغه دوه ضربونه موږ دي چې سکالري ضرب یې څنګه و یعنی د A وکتور سره د B کراسي نه چې کوم وکتور راغلی سکالري ضرب ترتیب به نه ګډوډوئ نور چې هر یو مخکې لیکئ پروا نه کوي A B C که د B نه پیل وکړي B پسې بیا C دی بیا A دی یعنې B C A که چېرته د C نه پیل وکړئ C پسې بیا A دی بیا B دی ځکه C کراس A د A کراس C منفي راځي مخکې وروسته نه شي ورکړي که چېرته دا B کراس C پسې C کراس A ولکړي دا منفي دی یعنې A ډاټ B کراس C دا مساوي کېږي A ډاټ دا مخکې وروسته لیکم C کراس A دا خپل منځ کې نه دی مساوي علامه منفي لري علامه څنګه لري منفي لري که چېرته ترتیب غلط نه و د B نه شروع B پسې بیا C دی بیا دلته ترتیب غلط شو C B دی هر B C B ګوره دلته چې د A نه پیل وکړو A پسې بیا B راتلو موږ C ولیکو چې کله ترتیب بدل شو دا منفي علامه اخلي که B پسې بیا C بیا A مثبت
سی پسې بیا A بیا B مثبت که بې ترتیبه شو علامه منفي که ترتیب کې وو علامه مثبت دا اوس کالري ضرب وکتوري ضرب سره کوم ته و د دې وکتور سره دا وکتور وکتوري ضرب یعنی A کراس B کراس C او دا مساوي کېږي د دې لپاره که چېرته لرې سره ضرب چې دی مثبت دی که نږدې سره ضرب چې دا حد منفي دی یعنی AC دی مثبت او نږدې سره چې ضرب چې هغه منفي AC بیا د B وکتور AC بیا د B وکتور منفي د AB بیا د C وکتور AB بیا د C وکتور دا و دوه درېګونې ضربونه درېګونه سکالري ضرب او درېګونه وکتوري ضرب الله دې وکړي ورباندې پوه شوي وئ د دغو فورمولونو نه په استفادې سره وکتور آیډنټیټیز ورته وایي څلور مثالونه په راتلونکي درس کې انشاءالله حلوو الله مو مل شه